اوس باقاعده مون په دې موضوع کې چې هغه موضوع د اصولو د باره کې مون ابتدا او آغاز کوو. په دې ټولو خبرو کې دا مونږ چې دلته حکم اصول بیانو نو دا به درې ډوله وي، درې قسمه. یو قسم هغه اصول دي چې ما يتعلق بجميع القرآن، چې تمام قرآن کریم سره تعلق وي. دویم ما يتعلق بجميع السور، هغه دې چې تمام سورتونو سره تعلق ساتي، هر سورت، سورت فاتحه نواله تر سورت الناس پورې. دریم هغه مباحث دي اصول دي چې ما يتعلق بسوره واحده، سوره سره دغه تعلق دی. نو لومبنه خبري چې هغه ما يتعلق بجميع القرآن، لومبنه پکې هغه مسله ده فضائل القرآن. فضائل القرآن دا خدا سی تفصیلی مفصله مفضله موضوع ده چې تقریبا په هر دور او زمان کې علماء کرامو په مختلفو ژبو لیکني کړي دي. هر ژبه کې، عربی کې ډېر زیات کتابونه دي فضائل القرآن، فارسی کې شته، اردو کې شته، پښتو کې شته، او محدثینو تقریبا تمام احادیث کتابونو کې کتاب فضائل القرآن یا باب فضائل القرآن دا عنوانات په ګونو کې ذکر کړي دي او پای کې به ډېر احادیث مبارکه ذکر کړي دي. تاسو یو قاعده وخم د قرآن کریم په فضائلو کې تاسو ما مخکې ډېر زیات لیکني علماو کړي دي او په حدیثو کتابونو او د تفاسیرو په شروع کې دا ټول چا په یو انداز، چا په بل انداز، چا په بل انداز لیکني کړي دي، دا ترلاسه کیدی شي. خو مونږ دلته لږ مش نمونه، هغه څنګه مش نمونه خروار په طریقه باندې یو څو درس. اول خدا چې قرآن کریم په خپل فزان فضیلت باندې دلیل لې، بس آفتاب آمد دلیل آفتاب، نور وای په خپل په دې نورواله دا دلیل لې. یو سړی وای رشتہ بل وای نشتا، تاسو رسد دلیل لې، دا نور په خپل ځان باندې دلیل لې کړ. آفتاب آمد دلیل آفتاب، دا نور په خپل ځان باندې په خپل دلیل لې. یو شاعر وای وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دلیل. ذهن کې به هیڅ شی صحیح نیوي کله چې ورځ هغه دلیل ته محتاج. اوس یو سړی وای چې ورځ د بل وای شپه ده، هغه یو بل ورته وای تاسو سره څه دلیل چې ورځ ده، څه دلیل په دې خبره؟ دا بس په خپل دلیل لیکه، دا ورځ په خپل ورځ باندې دلیل، هغه شپه په خپل شپواله باندې دلیل لې، نور په خپل نورواله باندې دلیل لې. نو قرآن کریم په خپل فضیلت باندې دلیل لې. ګوره تاسو یو قاعده ده تخیم، نور تاسو په خپل تتبع تلاش کوئ. الحمد واخلا تر اخر د قرآن پورې دا سورتونه لک تتبع او تلاش وکړه. الحمد کې کوم ځکه قرآن کریم فضیلت اشاره ده، لکه مثال تاسو اهدنا الصراط المستقیم. نو یو تفسیر بدا براشی ان شاء الله العزیز. صراط مستقیم نو مراد قرآن دی، نو دا د قرآن فضیلت شو. ورپسې سورته بقره ته واوړه ذالک الکتاب لا ریب فیه، ورپسې وان کنتم فی ریب. څومره چې د قرآن کریم بارکه آیتونه دي د سورته بقره ټول را جمع کا، دا د قرآن فضیلت شو. ورپسې سورته آل عمران کې قرآن کریم عظمت باندې چې کم آیتونه دي هغه ټول کا. ورپسې سورته النساء، سورته مائده، هلم مجرا، دغه شان مخکې دا الحمد نواله تر والناس په ټول قرآن کریم کې داسې تتبع تلاشو کې لټونو او کې د قرآن کریم بارکی کم سره غلی فضائل راغلي دي، عظمت د صدق او صداقت د قرآن
ترغیب ال القران دا ټول د قران په فضایل باندې دلیل. متنبی ولا ویلو وتسعدني في غمرة بعد غمرة صبوح لها منها عليها شواهد. دا خپل اس تاینه کوي وی وتسعدني ما سره کومک او مرسته کوي فی غمرة بعد غمرة په یو سخته پس د بلې سخته صبوح دا لامبو وهون کې وی دا زما اس تیز رفتار لها منها عليها شواهد لها دی اس د پارا منها د دی اسنا علیها پدی اس باندې شواهد دلائل. زما د اس د وی کرواله او د بهترواله هغه دلائل پدی زما اس کې موجود دي. دا بس دلائل ته بیان خو زما د اس فضائل او دلائل او عظمت او تیز رفتاری او خیستواله پدی کې بس دلائل په خپل مونږ بلا تشبیه دا وایو. قرآنی کریم په فضائلو د عظمت او ترغیب او صدق او صداقت د قران دا پس په قرآنی کریم کې ذکر دی. قاعده مې د تو خودله چې د الحمد نواله تر اخر د قران کریم پوری دا تتبع او تلاش وکا. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه تفسیری ابن کثیر کې د سورۃ یوسف په تفسیر کې فرمای انا انزلناه قرانا عربیا. دې آیات لاندې لیکلي دي چې انزل اشرف الکتب. الله تبارک وتعالى ډیر عزت والا د کتابونو کې هغه معزز ترین کتاب راولې کو د اشرف اللغات و تمام جبو کې چې بهترین جبه ده هغه د عربی جبه. علی اشرف الرسل په تمام پیغمبرانو علیهم السلام کې چې کوم اشرف الرسل تمام پیغمبرانو کې چې عزت والا پیغمبر هغه سردار دو جهان نبی علیہ الصلات والسلام په سفارت د اشرف الملائک چې هغه جبرئیل امین علیہ السلام دی او په بهترین میاش کې چې میاش د رمضان المبارک ده شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. نو ګورا دی حافظ ابن کثیر رحمه الله په دې خبره سوچ وکړي. الله تبارک وتعالى قرآن کریم راولېګو په واسطه د تمام ملائکو کې چې کوم عزتناک او لوړ مقام والا فرښتہ جبرئیل امین علیہ السلام نزل به الروح الامین او هغه ته څومره الله عزت ورک او دا د عزت والا کتاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راولېګا. نو بهترین پیغمبر په تمامو میاشتو کې بهترینه میاشت چې دیتا سید الشهور ورته وای د تمامو میاشتو سردار میاشتا هغه د رمضان آی کې الله قرآن کریم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن او په دې بیا پدیش دغه کې رمضان مبارک یو شپه ده ان انزلنا فی ليله القدر ليله الله هغه ته عزت د قران د وجنه. او ابن کثیر بیروس لیکي وکانا ذلك فی اشرف بقاع الارض. دا قرآن کریم په روی جهان کې چې کم بهترین زمکه ده مکه شریفه او مدینه منوره التر لګلې. یعنی د مکه او د قرآن کریم د وجنه الله تبارک وتعالى مکه شریف عزت ورک مدینه منوره ته عزت ورک. نو دغه وجنه قرآن کریم من کل الوجوه کامل او مکمل له. نو څوک چې قرآن کریم سره وابستګي ولري نو هغه ته هم الله عزت ورکړي. احادیث مبارکه په دې باره کې تاسو ما یو قاعده ذکر کړه. قاعده هغه دا و لکه تمام احادیث کتابونه کول شي چې تاسو هغه احادیث را جمع کړئ. مشکا شریف نواله تر بخاری شریف پورې هغه کم فضائل القرآن هغه یا کتاب فضائل القرآن راغلی هغه کې احادیث را جمع کی. بیا هم یو سو حدیث مبارکه مونږ ذکر کوو. مشهور حدیث دی تاسو یاد دی حضرت عثمان ذی النورین رضی الله عنه روایت دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. خیرکم ډیر ول تاسو نه هغه څوک دی تعلم القرآن
چې قران کریم زده کی وعلمه خی بل روایت کې تعلم القرآن او علمه دی. په دې صورت من تعلم القرآن وعلمه وهو جمع د پر رضی نو هغه عالم د قرآن چې قرآن ولولي او به خودنه کې د غیر فضیلت باندې او کدا سي روایت شي یو لکه روایت کې راغلم به خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او علمه راغله دي نو خودن کې او ذکون کې دوړ د پر فضیلت ثابت شو. بل حدیث پاک راضی ابو هريره رضی الله عنه نے روایت دے قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله نجم کیږي یو قوم په یو کور د کورونو زنه الله کورونه کوم دي مساجد دي داس یو قوم نجم کیږي په یو کور د کورونو د الله تعالی یتلون کتاب الله ويتدارسونه بینهم چلولی کتاب د الله تعالی او د دې درس او تدریس کوي په خپل مابین کې الا نزلت علیهم السکینه مگر په دې باندې سکون راځي وقار دل پوری وغشیتهم الرحمت او پټای په هغه دوی لرا رحمت الله رحمت دوی چاپی وحفتهم الملائکه او ګیرا واچي دوی باندې ملائک د رحمت وذكرهم الله في من عنده وذكر دي جمله الخيال کې سمره وذكرهم الله في من عنده د قران کریم دا سي الله په کور کې ناسي سمره فضیلت په دې باندې سکینه راځي سکون راځي امن او امان راځي رحمت پر ملائک د چار پیر را ولاړ تر بر اسمانه پوری اصلي دی جمله تل خیالو کې وذکرهم الله فی من الله تعالی د دې خلقو یادونه کوي دا قران ته چې څوک ناسي چاته یادونه کوي فی من عنده هغه چاته چې الله سره دی ملائکه ته چوغره دا زما بندګان ارسي پریه دي کور شور او دغه شان کاروبار او زندگی او مصروفیات هر څه شاته کړي ټول رزما کتاب ته ناس وذكرهم الله في من عنده مسلم شریف حدیث دی بل دی حدیث الگ سوچ عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت دی فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی دی من قرأ حرف من کتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من قرأ حرفا چاچولو سیو حرف من کتاب الله د الله د کتاب زنی فله به حسنة اغد پارا پدی باندې یو نیکی دا والحسنة بعشر امثالها او پدی حدیث لک پورا سوچو کہ والحسنة نیکی بعشر امثالها پلس چاندو ددی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزید تشریح کی لا اقول الف لام میم حرف زتاستا نوایم چې الف لام میم ګوندې یو حرف دی دا یو حرف نه یو سوال دا وکړي نبی علیہ السلام الف لام میم دا ویل دا ونه دا یو ویل الحمد حرف بل الف حرف لام حرف وحاء حرف وميم حرف ودال حرف دا یو الف لام میم دې تل خیال وکړه دا بروس راشي الف لام میم په تفسیر کې چې د دې قول سالم قول اسلم په دې کې دا دی چې د دې یقیني معنا باندې صرف الله تعالی پويږي بس نو مقصد دا دی الف لام میم اگر چې ته په معنا او په مقصد نه پويږي تلاوت کې هم الله اجر او ثواب درکړي کم حضرات چې همداسي تلاوت کوي دا د اجر او د ثواب نه خالی نه دی اگر چې په معنا او مقصد نه پويږي او چې په معنا او مقصد پويږي ترجمه او تفسیر دا هو نور علی نور دی نور علی نور نو ذکر الف لام میم تخصیص وشو لا قول الف لام میم حرف زدانویم چې الف لام میم ګوندې یو حرف دی
نبی علیہ السلام فرمائی الف جدا حرف دے، لام جدا حرف دے، اور میم جدا حرف دے. ترمذی شریف کی دا حدیث. نو الفن کی سو نیکی شو، الف لام میم کی یو قول مطابق دیش نیکی شو. الف لام میم ذکر الف جدا حرف، لام جدا حرف، میم جدا حرف، دیش نیکی شو. دیتا لگ حساب لگاو. او سودا الف لام میم درې حرف چې او ګرځینو سو نیکی شوی، دیش نیکی شوی. حد اقل دروس تفصیل راځي. او کا الفن کی پخپلا درې حرف راځي، الف دے، لام دے او فا دا. نو یو حرف سر لس نیکی دی، نو دیش نیکی دی کی شوی. لامن لام الف زبر لا او میم نو دې کوم درې حرف شول، دیش دا شول شپې. میمن میم یا او میم دیش نیکی دی سو شوی نوی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی، امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم کی دا خبر کړی دا. یو روایت کے انس ابن دا روایت دے مرفوعا، یو روایت کے دا انس رضی اللہ عنہ زن دا خبر منقول دا مرفوعا. ابل روایت کے علی سے قول لے چی دا لس نیکی پکم وقی دی مولانا اگا وقی دی چی قرآن کریم بے اودس پا یادو لولے. اودس دیم نشتا، بے اودس ہے پا یادو لولے. الف لام میم بس دیش نیکی شوی یا چی کم نوی نیکی شوی. اس کا باوضو با طہارت اوداس باندے اودس دیشتا او دا الف لام میم. نو یو حرف پا بدلہ کی بیاسو دی 25 نیکی دی، 25 25 نیکی دی. اس لگے حسابو لگاو. نو الفن الف لام میم کی سو شوی 25 الف کی شولے، 25 لام کی شولے، 25 په میم سو شولے 15. او چې هغه بل ترتیب را واخلې چې ار یو کې 15 او 15 او 15 سو شوی 200. ها یو کس حساب لګوي، سم حساب لګوي. او چې په مانځ کې داخل الصلات الله اکبر مانځ کې دنه په ناس تموس کې نو یو حرف په بدله کې سو نه کوي دي 50 سو دي. نو الف لام میم کې یو حرف بدله کې نو الف په سر 50 لام په سر 50 میم په سر 500 نه کوي یو نیم سل. او چې بل احتمال راولي یو نیم سل یوازي الف کې، یو نیم سل یوازي لام کې، یو نیم سل یوازي میم کې سوچولې سلور نیم سو. او چې په مانځ کې داخله صلات وي هو ولاړه موس کې ولاړه د قران کریم یو حرف په بدله کې سو نه کوي دي سل سو نه کوي دي سل. الف لام میم کې سو نه کوي شوی 300 سو نه کوي شوی 300. او نو چې هغه بل احتمال را واخلې الفون کم دریو لام کم دریو میم نو نه حساب شو. دا سوړه خبره نه ده، ها لوی خبره ده. احیاء العلوم جلد اول 215 یایم کې دا خبره کړې علی رضی الله عنه په حواله. دا سی ورځ را روانه ده چې د حساب کتاب بکیږي. یو انسان اعمال به وتلل شي دی یوی نیکی کمې بور سره وي. سو حدیث پاک کې راځي یو نیکی کم، یو نیکی بور سره کم چې یا الله ارمان دې چې دا یو نیکی میکړې وین اوس به جنت ته تلم. الله تبارک وتعالى به فرمایي دا الله تبارک وتعالى اظهار رحم کوي. ها دې ته اظهار رحم وایي. زلار شي یو نیکی وګوره کنه چرته لاړ شو مور او پلار او خويند ورونه نورو کسان ته ورشي یو نیکی هو دل در کی کنه دا سړی به ورشي پلار ته به ورشي بابا پلارا یو نیکی راکه بس باندې په یوې نیکی د وجه نه زپاتم نور جنت نظم خپل کار کوم زبس مور ته به ورشي مور به انکار وکي ورور ته به ورشي خور ته به ورشي خزه ته به ورشي خاوند ته به ورشي خو یو نیکی به څوک ورکړي ته تیار بنی وي. حدیث پاک کې خدا مضمون راغله دی خدا نه دی معلوم چې څومره وخت یوې نیکی پسې به دا سړی لټون کوي
پلار ته ورځي، مور ته ورځي، ښځې ته ورځي، ورور ته ورځي، خور ته ورځي، خپل ته ورځي، بل ته ورځي، بل ته ورځي، خو څوک به د نیکۍ ورکولو دغه جرأت به نه کوي. اوس دا وخت نه دی معلوم چې کال یو کال به ګرځي، که 2 کاله، که 3 کاله، که 20 کاله او که 1000 کاله یوې نیکۍ پسې سرواله برواله به وي. آخر دا چې مایوسه بشي، نا امیده بشي، واپس به را روان شي، را روان تلې طرف ته. نو یو کس به پې غږ وکړي چې مکانک، لږ په خپل ځای ودرېږه، چېرته روانې؟ ویلې بس پرېږده روانو. بس روانې واپس یوه نیکۍ پسې راوتې ومه، چا هم راله را نه کړه، نه راله پلار را کړه، نه مور، نه خور، نه ورور، هېچا هم دا نیکي را نه کړه. بس زم واپس بېرته خپل ځای. که دا یوه نیکي را سره چا کړی وی، یو را کړی به جنت ته تلم. هغه سړی به لږ غلی غوندې شي، سوچ به وکړي، ورته ووایي چې راځه زه در کوم، ځکه چې ټول عمر کې ما هم دغه یوه نیکي کړې ده. که زه ډېر ټوپونه م ووهم جنت ته زه نه شم تللی، زه ستا کار خو به پې وشي که نه، راځه را دا نیکي به وکړي. وربشي الله علیم بذات الصدور، د الله هر څه نه خبر. چې نیکي دې پیدا کړه، دا انسان بارز وکړي چې یا الله نیکي مې پیدا کړه. چا دله درکړه؟ پلار نه، مور نه، ورور نه، خور نه، چا نه پېژنم. یا الله دلته یو ستا بنده دی ګناهګار او سیاکار او خطاکار، ویلې زما په یوې نیکۍ واسم کار نه کېږي، زه ستا کار خو به پې وشي که نه. الله تبارک وتعالی ملایک ورپسې واستوي چې دغه کس راولې دا نیکي چې چا ورکړې، دا نیکي تا ورکړې، الله به وکړه. نو هغه وایي چې یا رب العالمین نیکي ما ورکړې، ته به څه کې؟ تا نیکي دله ورکړه، ته به څه کې؟ ویلې الله بس ما زه خو ډېر ګناهګار سړی یم، مال چې په دې یوې نیکۍ خو زاسم جنت ته نه شم تللی، زه د ده کار خو به پې وشي که نه. الله تبارک وتعالی به رحمت په جوش راشي، زی دواړه جنت ته مخکې ځه، دا به در پسې وي، دواړه به جنت ته ولېږلی شي. مقصد مې دې خبرې پورې و چې دا یوې نیکۍ پسې به ګرځي سړی، کله یو ته ورځي کله بل. نو قرآن کریم خو دا د نیکو ګېډۍ ده. یو الف لام میم کې څومره نیکۍ دي، تاسې بیا د حسابونه لګوئ که. بل حدیث پاک کې راځي، ابو سعید خدری رضی الله عنه نه روایت دی، قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول الرب عز وجل، اللہ تبارک و تعالی فرمائی، من شغله القرآن و ذکری عن مسئلتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین. سوچ د قرآن کریم د زده کړې او د ښودنې او د اورېدلو او د زده کړې د لیکلو په دې مشغوله وي، دعا ته نه جوړېږي، وخت ورسره نه وي چې دعا وغواړي د الله نه، بس په قرآن بوخت دی او یاد زما یا ذکر ډیر کوي، دعا ته نه جوړیږي. الله تبارک وتعالى فرمای چې کم انسان په قرآنی علوم بوخت مصروف دی، الحمدلله زموږ علما شپه ورځ مصروف دي په دې قرآن، دا نور علوم هم د قرآن خدمت کوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې الله فرمای اعطیته افضل ما اعطی السائلین، زور کوم دغه قرآن والا ته هغه چې ډیر بهترین چې کم شی سوال، هغه دعا غوښتونکو سوال الله نه چې سوال کوي هغوی ته الله فرمای دوی نه زه دې قرآن والاو ته چې دعا ته نه جوړي، وزګار نه دي، دعا ته برابرېږي نه، بس په قرآن علم زده کړه بوخت دي، ټول هغوی نه به هم دوی ته ښه مقام او هغه قبولیت به ورکوم. او ورپسې دا جمله دې جملې ته لږ خیال وکړئ، وفضل کلام الله علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقه. وفضل کلام الله، فضیلت او شرافت د کلام د الله تعالی یعنی د قرآن، علی سائر الکلام، په تمام کلامونو باندې، کفضل الله علی خلقه، لک فضیلت د الله تعالی د په مخلوق خپل باندې. ګورم د الله تعالی د کلام فضیلت، قرآن فضیلت په دې تمام نورو کلامونو، که تورات دی، که انجیل دی، که زبور دی، او که آسمانی دی او که غیر آسمانی دی، که نظم دی او که نثر دی، تمام کلامونو باندې د قرآن فضیلت او شرافت داسې دی لکه فضیلت د الله تعالی په خپل مخلوق باندې. د مخلوق مساوات د الله سره کېدی شي نه. که دغه څوک عقیده لري چې مخلوق د الله سره فضیلت یو شان کېدی شي، دا شرک دی که نه دی؟ کفر دی که نه؟ نو د مخلوق مقام او فضیلت خو الله تبارک وتعالی د دې تصورم نشي کېدی چې یو مخلوق دی خالق سره برابر شي، کلا وحاشا.
نو معنا دا چې د قرآن کریم نه بغیر نور کلامونه چي دي دا آسمانی دي او که غیر آسمانی دي د دې فضیلت او د دې شرافت د قرآن کریم سره فضیلت د سره تصور نشي کېده قرآن کریم فضیلت د هیڅ کلام فضیلت نه رسي دا حدیث ترمذی شریف کې موجود دی رواه ترمذی امام ترمذی وایي هاذا حدیث حسن غریب بل حدیث پاک دے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے روایت دے قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی مات نبی علیہ السلام او فرمائی یا ابا ذر اے ابو ذر رضی اللہ عنہ لأن تغدوا چت سبا کے فتعلم آیہ من کتاب اللہ تسبا ولارشی مسجد تا فتعلم آیتن تصدقی او آیت من کتاب اللہ د کتاب د اللہ تعالی نا خیر لکا لک سوچ کوئی دا ډیر بہتر دیتا دا پارا دا یو آیت دا قرآن ازدکی خیر لکا دا یو آیات ازدکول بہتر دی من ان تصلی 100 رکعت دا سل رکعت دا مستولونا یو آیات ازدکی لارشی جمعات یو آیات ازدکی نو خیر لک من ان تصلی 100 رکعت د سل رکعاتنا یو آیات ازدکول بہتر دی مساوی ندی ویلی خیر دیر بہتر ولان تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل خیر لک من ان تصلی 1000 رکعت او چې سبا وختي جمعه تلاشي مسجد تلاشي فتعلم بابا من العلم یو باب د علم ازدکی یو باب نه څه مراد فرض کا دا یو باب دی 1400 پر زدي سلو بس دا یو باب شو کنه مخ انزل دی لاسون انزل دی او انزل دی مسله سر دا یو باب شو یو باب ازدکی د علم نو عمل به او لم يعمل کدا وخت سره په دې باندې عمل دی یو کني وی صرف ازدای کی نو خیر لک نبی علیہ السلام فرمایي تا دا پردا بهتر دی ان تصلی 1000 رکعت د 1000 رکعاتنا یو باب د علم کې تغزر سوا ابن ماجه شریف کی دا حدیث دی باسناد حسن فصحیح سند سرا بل حدیث پاک دے سہل ابن معاذ جوہانی رضی اللہ عنہ دا خپل پلار نے نقل کئی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من را القرآن چاچ قرآن کریم اولوست وعمل بما فیه او عملو کی چی اغسب کی دی من قرأ القرآن علماء دا تقریرون کی دا حدیث دیر وی یو ٹکے ورسر نہ ہوئی چاچ قرآن اولوست مور پلار تے بتاج ورپسی نا ورپسی ٹکے ہم ویا کنا من قرأ القرآن چاچ قرآن کریم اولست وعمل بما فیه او عملو کی اغچ پدی قرآن کی سدی وعمل بما فیه پدی قرآن کی چی سدی پاگی عملمو کی قل بسوالداہ تاجا یوم القیامہ دغه قرآن لستون کی مور او پلار تب یو تاج ور پسر اولی شی تاج اوها باچہان پسر تاج ور ضوءه احسن من ضوء الشمس ضوءه رڼا داغي دغه تاج احسن ډیر خپل ضوء الشمس د رڼا د نور نه ګوره دی حدیث ته سوچ وکي یو خدا چې چا قرآن لوستو دویم قاعده د عمل وکړو او مور پلار ته تاج پر سره ولې شي مور پلار دغه چا دغه اولاد چا قرآن لوستون کې تاج ور پر سره ولې شي دغه سحال وي دغه هو پښتنه مکوا خبره پوښ لکه جنت کی چرازی جنت کی بدا سے اوری بویدا سے غلمان بو پلان او پلان خدا جنتی په خپل بسنګ سړی وي هغه پښتنه مکوا هغه جنت کې وګوره ها ضوءه احسن من ضوء الشمس دغه مور او پلار ته چې کم تاج ور په سورول شي هغه تاج با رڼای به زیات وی من ضوء الشمس دا چا رڼا ده فی بیوت الدنیا او کورونو د دنیا دا نور چه ده تمام دنیا رڼا کړي دا کدا یو کوټه کې بل فرض او تقدیر خبره بل فرض باندې دا یو کوټه کې نور نه راځي د زمکه تو چندا تمام دې دنیا دا سو چندا نور غټ دی ها کپه بل فرض او تقدیر په یو کوټه کې دا نور را جمع کې نو څومره رڼا
تمامی دنیا رڼا کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا آخر کې فما ظنکم بالذی عمل بهذا، دا خو دغه چا چې قران لوستلې دی او عمل پې کړی دی نو دا خو د مور او پلار اعزاز او اکرام دی. فما ظنکم صد خیال استاسی بالذی پاغکس عمل بهذا چې عمل کړی وي په دې باندې چې په خپل عمل کړی وي دا غي بس حال. ابو داود شریف رواه ابو داود. بل وګد حدیث دی هغه وګد حدیث د مخ یو مختصر حدیث هغه وګد حدیث بټولو کې اخر کې حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی دے فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی قرآن شافع مشفع، القرآن شافع مشفع، قرآن کریم سفارشی دے سفارش بکئی خدا سے سفارشی مشفع د شفاعت قبول کړي شوی دی قبول شم لسن کې د قرآن تبا شفاعت کوي چې الله زخه زل وسته زنی سورتون مبارک راځي کنه الله تبارک کی جی الله یا ما د قران نو باسا او یاد دې سړی ته بخنوم کا شافع مشفع وما حل مصدق، اور پسې روایت کې داسې الفاظ راځي دا غي کوم بیان حلال او تحریم چې قران کړی دی دا غي تصدیق شوی دی. من جعله هو امامه قاده الى الجنه ومن جعله خلفه ساقه الى النار. عبرانی شریف دی من جعل امامه چا چې قران مخه تکي خود ظاهری معنی د ادب او احترام او معنوي معنی د مخه ته خودل دا معنی چې عمل پیو کی تهذیب اخلاق تدبیر منزل سیاست مدنیه قاده الى الجنه. نو چا چې قران مخه تک قران بزان پس دا سړی کشکی چاته الى الجنه جنت ته بدر رسي. ومن جعل خلفه ساقه الى النار، چا چې قران کریم شاته گزار کو بے ادبی وکړه او یا شاته گزارول اصلي مقصد دا دی چې عمل پې نه کوي نو ساقه الى النار کشکی بدل رچاتا ساقه ساق شړلو ته وي شړی بدغه انسان رچاتا الى النار د دوزخ اورتا. عبرانی شریف کې دا روایت بل وګد حدیث دا حدیث ذکر کو نور حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت دی. علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دے پسیا وګد حدیث راځي به من قرأ القرآن واستظهره، من قرأ القرآن چا چې قرآن اولستو واستظهره سمانا په یاد کدا د حافظانو فضیلتم کې دي فاحل حلاله وحرم حرامه، حلال حلال وګڼي او حرام حرام وګڼي. معلومیږي دا واستظهره چې دی आवाज دې سره په سره بلکې عملم که حلال حلال وګڼي حرام حرام، حلال او حرام د قران کریم چې کم شیان حلال کړي کم حرام کړي دا حاله معلومیږي چې ترجمه او تفسیر باندې پوه شي. ادخله الله به الجنه، الله تبارک وتعالى دا انسان جنت ته رسي. وشفعه في 10 من اهل بيته، دغه انسان حافظ قران شفاعت الله کوي لسطنان مبارک د قرانه د كلهم وجبت له النار. اغه لستنان نه چې هغه په خپل نیکانو جنت ته ځي هغه واسم جنت ته ځي نه هغه ته لستنانو دا سفارش بکئی چې كلهم وجبت له النار ټول د پاره د فیصله د دوزخ شي چې دا به دوزخ ته ځي دا دوزخی دی. نو دا حافظ د قران عالم د قران به وای چې نه دا الله قسم د جنت ته به. حدیث پاک راځي وګد حدیث روایت عن ابن اخي الحارث الاعور، د حارث اعور ورارزنی اگر روایت عن الحارثی قال حارث اعور وی مررت فی المسجد زتیر شرم په مسجد جمعات فاذا الناس يخوضون في الاحاديث سخلق خبرو کې لګیو غړي وړي خبرې کولې. فدخلت على علي زنن وتلم علي رضی الله عنه باندې فقلت ما ویل یا امیر المؤمنین اے د مسلمانانو بادشاہ
الا تراتن ګوري ان الناس قد خاضوا فی الاحاديث خلق غوپشوی دي ورننوتی دي په احادیثو کې د دنیوي او فتنو غړي وړي فضولیاتو کې اخته دي. قال وقد فعلوها دي خلق دا کار کړي جمعات کې داسې د غړي وړي خبري. قلت نعم ما حارث اعور وای ما ویل چې اول. قال اما خبردار انی قد سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا حدیث لږ وګد دی. خبردار ما د نبی علیہ السلام نو ریدلی دی یقول فرمایل الا خبردار انها ستكون فتنه انها قصدا د ستن فتنه زرد چې فتنی به عامشي فتنی به ډیر زیات شي قریب دي چې فتنی به. فقلت مل مخرج منها د دینه د وتلو بسلاروي مل مخرج منها یا رسول الله د فتنون د بچ کېدلو لار را تخایا لار صدام. وی نبی علیہ السلام او فرمایل کتاب الله د الله کتاب دې ک فتنی نه ځان بچ کول غواړي نو بس کتاب الله. ولی دې دغه ته خیال وکړي فيه نبأ ما کان قبلکم فيه پدې کې نبأ اغه حالات دی واقعات دی بیان دی ما کان قبلکم اغه چې تاسو نه مخکې ترشی قومونو بیان وخبر ما بعدکم او پدې کې خبر د چا دی بعدکم تاسو نه چې کوم روستنی حالات را روان دي دغه خبرم پکې بیان دي. دوا دریم وکم ما بینکم او پریکړو فیصله دا ما هغه بینکم چې تاسو په ما بین کی وی. اوس چې په الحال کم خبرو سره مش غریوانه ستګي پریکړې فیصله په دې قران کې دي. درې ترجیحات هو الفصل دا هغه کلام دی هو الفصل ليس بالهزل والفصل دا جدای را وسن کې د حق او د باطل ترمنځ ليس بالهزل دا ټوکی مسخري نه دي دا ټوکی مسخري او مالنډ نه دي. هو الفصل دا سلورم ترجیح وجه شو ليس بالهزل چې دا ټوکی مسخري نه دي. من ترکه من جبار قسمه الله من ترکه چا چې پری خود دی قرآنی کریم لرا من جبار یو ظالم زور قسمه الله الله مات کی ذلیل بکیا غلرا. ومن ابتغى الهدى في غیره اضله الله سوک چې هدایت لټون کوي په غیر د قرآن اضله الله الله به گمراه کی الله باغلرا بیلاری کی. وهو حبل الله المتين دا د الله تعالی غ رسیدا المتين مضبوط. وهو الذکر الحکیم دا غ ذکر یادون دا حکمتونو والا. وهو الصراط المستقیم دا غ سیده لار دا کم چې مونږ مانځ کې وایو اهدنا الصراط المستقیم. هو الذي لا تزيغ به الاهواء نکګيږي په دې سره خواهشات عقلنا ولا تلتبسوا به الالسنه او نه ګډوډيږي په دې جبه ولا يشبع منه العلماء. عجیب جمله ده ولا يشبع نمړيږي منه د قران العلماء علماء تر مرګ پورې قران 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 علوم پسې. ولیکن عجیبه الله کلام ته محبوبیت او مقبولیت او علوم ورکړي دي چې ولا يشبع منه العلماء علماء ته نمړيږي تر مرګ با همداسې د قرآن علم تلاش وکړي کې مرګ بشي انتها ته قرآن نه رسوله. ولا يخلق عن على كثرة الرد نزړيږي دا قرآني کریم په ډیر والد چا سره رد یو بل تر خودل او ذکر. ولا تنقضي عجائبه او د قرآني کریم عجایبات نه ختميږي. دا هغه چې پیریان په دغه پیریانو چې کله دا قرآن واورید نو ویل ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد. ان سمعنا یقینا مونږ واورید قرانا عجبا قرآنی کریم سره ناشنا اثرنا کتاب يهدي الى الرشد چې دا برابر اول کوي روانول کوي هغه سیده لارې ته. نبی علیہ السلام فرمای من قال به صدقه
چا چې قران کریم باندې قول او کو ویناو کو صدقه رښتیا ویلې ومن عمل به اجر چا چې عمل او کو په قران کریم د تبلوي اجر ورکړي شي ومن حکم به عدل چا چې قران کریم باندې فیصله او پریکړه وکړه عدالانو انصاف تور ومن دعا الیه سوچ بلنه کوي قران کریم ته هدی الی صراط مستقیم ګورا څومره کتابونه چي دي هغه سره به لولي نستمانی پیدا کوي قران کریم داسې کتاب دی چې څومره لولي ک تلاوت ک حفظ او ک نصوص پارا ترجمه او تفسیر هو لوی نو جدا مزه خون کال په کال چې مونږه تفسیر ترجمه کو ما تاسو مخ ابتدا کې ول 2 کال تقریبا الحمدلله کیږي هر کال چې مونږ ترجمه داسې ترجمه تلسلا شروع او ترجمه داسې قران کریم کم آیات کم سورت یا کم مضمون باندې راشي نو سړی وای غني سکل په اله بیله پوي شم پروس کال د سره په دې پوي شوی نو کال لا چې راځي به چې اوس په پوي شم بل کال لا چې راځي به چې اوس په پوي شم قران کریم کې واجبہ خوانو مزه نفت العرب کې تاسو یو شعر ویلې جميع الكتب يدرك من قرأ ملال او فطور او سآما سوا هذا الكتاب فإن فيه بدائع لا تمل الى القيامه جميع الكتب تمام کتابونه یدرکو من قرا ارال اندکی من قرا ملال او فطور او سام استومانی او ناراستی پر راضی سوا هذا الكتاب فان فيه بدائع فدې کې داسې عجایبات دي لا تمل الى القيامه لك مخیترش ولا تنقضي عجائبه سورۃ قرآن تمام علوم ګوره قرآن کریم جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال یو فارسی شاعر وای تاسو ما ابتدا کې ویلې فاشو گویم انچ در دل مزمرس فاشو گویم هغه پټه خبره د تپډاګه کوم فاشو گویم پډاګه دته ویم انچ در دل مزمرس هغه خبره چې زما زړه کې پټه ده این کتابی نیست چیزی دیگر است دا عام کتابونو پشان نه دی کتاب چیزی دیگر است دا سبلشان کتاب دی څنګه بلشان تو جان شود جان تو دیگر شود جان تو دیگر جهان دیگر شود کله چې په دې قرآنی کریم باندې عمل وکي ستا جان بدل شي جان کې بدلون راشي جان تو دیگر جهان دیگر شود کله چې ستا جان کې بدلون راشي نو جهان کې هم بدلون راځي چې کله جان کې بدلون راشي نو جهان کې به هم سره راځي بدلون راځي ګوره موږ او تاسو سوچو دا مسله تفصیلی راځي خو مختصر ده صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین قرآن کریم باندې سل پسلو عمل کون کې خلق عدد شمار داوی کمو ولیکن روب ډیر زیاتو تاریخ کتابونو کې دام راځي چې مشرکان کافران باندې دومره روب د صحابه کرامو حتی کې مشرکان کافران خزب غي کې به ماشوم نو هغه به سزیل یا جړای کو هغه به وټه په ویل غل ش عمر صبر روان دي علي صبر روان دي لان صحابه کرام نمونه ورته یادو دومره زړونو کې روب دا غوي د خزو زړونو کې روب دا غوي په ماشومانو زړونو کې روب حالانکه صحابه کرام کم اوس مسلمانان څومره دي تمام دنیا کې تمام جهان کې ټول او زیات مسلمانان دي احصائي لحاظ سره یا د مردم شمارای په لحاظ سره ټول نه زیات څوک دي مسلمانان دي خو دویم قدم کې بیان نصرانیان دي او چې ګورو هرځه کې مسلمان سرواله برواله او در په در وي ارزه کې مسلمان بس مظلوم دي ارزه کې مسلمانانو باندې کافرانو پنځه خفي کړی دي وجه دا ده چې مسلمانانو خپل انداز پرې چې قرآن کریم باندې عمل لې دا مچي دا غسرې مچي جمی کی هغه دی وړي کی هو دغه دغه وی چې ته ظالماله وینې څوک نه زینې شي ورتل داري او چې کله د جمی موسم شروع شي بس به کار هغه طاقت لړ شي نو به خلک ورته ماشومان ورته مچایم نه وي به ورته وي مکوان دي دا نو هغه
اکثر ماشومان لوبیم په کوي به جنگي تارون مرنو یا چولي جنگي را جنگي شکل هو مقدي واغه طاقت چې کم اثر واغه ختم شوی دغه موسم نو کافرانو داسې حربي دغه کړلې په دې مسلمانانو چې صرف اسې شکل د مسلمانانو ښکاری هو نور ټول پکې مکوان دي قران کریم باندې عمل نشته کدی ته وګورو اکثر معدنیات د مسلمانانو په هوادونو کې دي جواهرات مسلمانانو په هوادونو کې تمام دنیا په منځ کې څوک اوسېږي مسلمانانو اوسېږي پرکال پیژنې کا دا چې دې کم ځای نه چې تاوی هغه یو نقطه یو ستنه ولاړ دا بل ته تاویږي داس نو هغه نقطه چې دا هغه مکه شریفه ده بیت الله شریف تمامه دنیا په منځ کې نو دا مکه شریفه او دغه قرب جوار چار چاپیر ټول مسلمانان دي اوس بین الاقوامی دا قانون دی دنیوي چې د یو هواد والا چې بل هواد والا باندې ورزي کپا تیار کې ورزي فضائي لاره او که بري لاره باندې زی او که بحري لاره باندې زی په دریاب کې زی او که په اوچ زی او که په هوا کې زی نو دغه کم وطن حدود چې حریم چې کراس کوي هغه نه به اجازه اخلي دغه بین الاقوامی خپل اصول اوس کاغه اجازه دونه کی نشي دل اوس کوم مسلمانان صحیح هغه مضبوط ایمان والا جوړ شي او په قران کریم عمل کوونکې جوړ شي کول شي چې د تمام دنیا کافرانو لارې قطع کی بندي کی ځکه دا کافرانو د دنیا غاړو ماړو کوسيږي منځ کې کافرانو نشتا صرف یو معمولی دومره ټاټو به غوندې نه وړي په دې منځ حدودو کې هغه اسرائیل يهوديان چار چاپیر عرب هوادونه دي دیار بس مس کې پکې دا يهوديان خدا عرب وړي به همت یې چیز بهر صورت کدوی اوغاړي دوی طاقت تر لاسه کی خپل لگا ایمانی قوت برقرار شي کول شي تمام کافرانو لاره خطا کی حکم لوی علت پکې دا دی چې قران کریم باندې مسلمانانو قران د سن عبارت ګرځولې دي چې کله چا سره د لانجه شي بس قسم د پر ډبول یا چې تباہ کې خودل او یا چې تمونی سره خودل یا چې تناوي سره خودل او فلان او فلان او فلان دا خو د قران کریم دی مقصدون د پر الله تعالی نه درالېګل میر شکیب ارسلان یو لوی عالم دین تیر شوی کتاب لیکل الحاضر العالم الاسلامی آئی کې لیکلی دي چټول شپه زه په دې سوچ او فکر او غور کوم ټول شپه سوچ او فکر او غور مې کو چې دا ولې لکه ما مخکې ذکر وکړ دنیا په منځ کې مسلمانان اوسېږي او معدنیات او جواهرات هم دوی سره دی او نفوس هم د دوی زیات دي د هر چا نه ډیر دي دیم دوی مظلوم مخور دي نو یې سوچ مې کو په دې کې مال خوب راغی ود شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک نے په خوب کې ولید خوب کې علما هو خوبم رحمت وي نو خوب کې میر شکیب ارسلان ابو بکر صدیق سے نه پوښتنه کوي ابو بکر رضی الله عنه ګوره دنیا کې موږ مسلمانان خډيري مسلمانان ډيري او اسباب موږ سره زیات دي معدنیات او جواهرات او د دنیا په منځ کې موږ سیګو بیا موږ سرواله برواله در په در داواله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو په خوب کې راته ویلې چې مسلمانانو په قران کریم عمل پریخه دي مسلمانانو په قران کریم عمل پریخه دي که مسلمانان په قران کریم باندې عمل وکي نو دوی په تمامه دنیا به غالب وي تمامه دنیا باندې د دوی غلبه وي ابو بکر صدیق سے وی راته ویل تمامه دنیا هو سکے یوازې چې مسلمانان
سورۃ الاخلاص قل هو الله احد باندې عملو کی ندیبا کامیاب وي ځکه الله په فرمای وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وانتم الاعلون تاسو به کامیاب اسئ ان کنتم مؤمنین کتا سی ایمان والا اسئ نو ان کنتم مؤمنین جمله شرطیه ده نو انتباه د شرط سره انتباه سره دي مشروع که ایمان مو جوړ نه وي بیا هم دا سرواله برواله بګرځي نو میر شکیب ارسلان وای چې دومره خو می اولید نو بازو بیا ویښ شم مال چې دا په ټول قران باندې عمل کول دا هو قران کریم باندې زموږ عمل خوشته کنه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ څنګه راته ویلې چې دا ټول قران وسکه یوازې قل هو الله احد باندې عملو کی نو بس دوی به کامیاب وي چې ولی سورته قل هو الله احد کې دا چې الله یو ذات دی د چا پلار دی نه د چا اولاد دی نو ورسره څوک شریک دی دا خو موږ ټول مسلمانانو عقیده ده او امیر شکیب ارسلان وای چې ما پورا جوور سوچ او فکر پدې کې کو درې خبرې مخې تراله یو خبره داوا الله احد قل هو الله احد الله یو دی مسلمانانو ځان کې وحدت نشتا اتفاق او وحدت بین المسلمین دا نشتا په معمولی هغه فرعي مسائلو کې هغه یو ته کافر وای بلبل ته بلبل نو احدیت نشته وحدت نشته کله چې ځان کې دوی وحدت راولي به بدی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین دویم الله الصمد صمدیت صمد ادم اډیر معنی یو دا چې چاته محتاج نه دی الله تعالی چا نن سبا مسلمانان تمام په نوم هغه اسلامي هیوادونو و 50 هیوادونه دي په دنیا کې د مسلمانانو دا ټول امریکای ته کچکول نیولې دي امریکای غلامان دي د بعد مرغه یو اسلامي هیواد داسې نشته چې پورا په اسلام باندې عمل کوونکی او د اسلامي قانون دغوي دریم دی صورت کې لم یلد ولم یولد ولم یکن له نو معنا دا چې الله تعالی چا سره اړیکې نه لري قومیت او عصبیت ادا نه لري نو مسلمانانو ځان کې قومیت او انانیت او لسان پرستی او وطن پرستی او سو دای نو د دې وجه نه دوی سروالی بروي نو مقصد دا الله په فرمای وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین چې قران کریم باندې عمل وشي نو دا قوت اغه روحاني قوت حاصلېږي او روحاني قوت چې راشي به حسي قوت امراضي د نورستا نور کم فضایل چې دي غلاپات دي نوې کوشش کوو سبا دا فضایل ختم شي او د قران کریم متعلق نور څه کمی خبرې دي معنی لغوي اصطلاحي او نمونه د قران او صدا ان شاء الله الذي سبا درس راځي اللهم صل على سيدنا محمد